دوبۍ د شپې ناوې د څراغونو کار. په دوبۍ کې د هوا د تودوالي له کبله هم د خلکو اصلي ژوند د شپې پیلیږي. حتی د نن سبا په شان په معتدله هوا کې. د دوبۍ شپه په څو دلایلو خوندوره ده. د یوې خوا هوا شوي، له بلې خوا رنګارنګ څراغونه هره شیبه خپل رنګونه بدلوي. د دې ښار اسمانڅوکې ودانۍ په رنګارنګ څراغونو ښایسته شوي دي. په رنګارنګ ګروپونو سمبال فوارې هم زړه راښکوونکې دي. په دې ښار کې د شپې د لوري اورلوبې هم ډېرې دي. دوبۍ د متحده عربي اماراتو په امارتونو کې یو دی. هیواد په 1901 میلادي کال کې له بریتانیا خپلواکي واخیسته. د دوبۍ د نوم او ریښې په اړه ډېر روایتونه شته. یو دا دی چې د دوبۍ نوم د دابا څخه اخیستل شوی، چې یو ډول ملح دی چې پخوا په دې سیمه کې زیات و. اول روایت هفته بازار ته اشاره کوي چې ښار ته نږدې موقعیت لري. دا ښار 15 کیلومتر مربع مساحت لري او د 2018 میلادي کال د سرشمېرنې پر اساس 2,919,000 نفوس لري. دوبۍ د لوړو ودانیو او د اوبو د بندرونو او ساحلونو ښار دی. د دوبۍ ښکلي ساحلونه ډېر سیلانیان ځان ته جذبوي. سره له دې چې د متحده عربي اماراتو د نورو اماراتو په شان د دوبۍ خلک مسلمان دي، خو مذهبي زغم پکې ډېر دی. څوک د چا د عقیدې، باور او جاندې سره کار نه لري. هماغسې چې ګڼ مسلمانان د لمونځ لپاره جوماتونو ته ځي، هر عنوان خپلو عبادتونو ته تللی شي. خو له دې سره سره په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د نورو ځایونو په شان پر حکومت، چارواکو او واکمنو شخصیتونو نیوکه نشي زغمل کېدی. د دوبۍ یوه لویه ښېګڼه دا ده چې جرمونه پکې خورا نادر دي. د ښه امنیت، ټولنیزو آزادیو ترڅنګ کمه مالیه سبب شوی چې د دنیا له ډېرو سیمو شتمن خلک دوبۍ ته ځي او هلته پانګونه کوي.